Ako bako sasindako غملاره پدربکو دخانون د ماشومانو لوبه خو دا هغه کلیوالي یا ځایي لوبه ده چې د ماشومانو لخوا نه او په معلومو ځایو کې د کلي ماحول پیتاوي باغچو بانډو کې ترسره کیږي. دا نو په هغه وخت کې چې کله ماشومان په کور وي ځینې ماشومان د باندې راوتلي وي ځینې په کورو وي غواړي چې ماشومان راسي لوبه وکړي نو ځینې ماشومان بیا څه واز کوي ما نارې وي ماشومانو سترګې تورې کوي راوځي تر څو لوبه وکړي. نو کله چې ماشومان سره راټول سو دا معلومه نه ده چې دا که جنوتیان وي او که هلکان وي د ټولو تر ګډو منځ په لوبه ده او دا په ګډه ترسره کیږي. دا ځینې ځایو کې باغچو کې پرځې کې ترسره کیږي. نو دا بیا څه مراحل لري راځي شروع کوي دا بیا ځینې وخت هغه څوک وي چې یو څه پکې دي کې جرأت ولري هغه ماشوم چې هغه په خوله کې چالاکه وي یا دغه نظم په یاد وي. ځینې ماشومان د هغوی نظمونه نه وي په یاد او ځینې ماشومان چې دا نظمونه ور په یاد وي راځي ځینې وخت د فرض که هغه مشر ماشوم نه شروع کوي نو دا تقریبا نظمونه لري. په هغه نظمونو کې بیا دا نظمونه هم رقم دي 4-5 رقم نظمونه دي په هغه کې. Ako bako sasindako غملاره پدربکو دخانونی چوزنه دمستورخانی مکه نسل دا ایلی عقوبک خپل د یو اصلي خپل عقوبک ده چې هغه لوبه ده چې تاسو بل لیدلی چې کله ماشومان راځي سره راټولیږي او اصلي شکل د عقوبک امدا ده چې کله ځي یو خټه راوړي خټه نه سره ټولیږي او ماحول ته یا د ځای کې چې هلته اوبه وي بیالې غاړې ته ځي باغچه وي هلته ټول په ډلیزه شکل ځي هلته خټه راخلي بیا راځي همالته داسې سره دایروي شکل ګډ شکل کینی همالته بیا نو همالته دغه خټې نه یو دیګي شکل ته کټو شکل ته دا جوړوي. دا چې کله جوړ کړل نو بیا دا چې کله جوړ سو بیا دا هر ماشوم ته وایي چې اکو بکو تو سر سندکو دا بیا اخلي پمځکه باندې ولي پمځکه چې وست کله چې دا پمځکه وسل کیږي الته هغه درس پکې پیدا کیږي یا سورای پکې پیدا کیږي نو هغه سوري ته بیا د نور ماشومان څنګه له خټه ورخلي ورای چی بیا چې کله دا ماشوم راوخسل نو بیا داخلي یعنی سی وای مرغۍ په ورمه دونه کوچ وګټل نو دا شای بیا راخلي او دا بیا تر وخت پورې کیږي تر 3 میدان ادا کیږي بیا هغه غټون ماشوم غټون کیدا چې درغه تر څو لاس ډیره خټه لاس راوړي. دا خپل د ماشوم هغه د عقوبکو هغه اصلي شکل امدا ده او دې ته بعض بیا نظمونه ویل کیږي لکه اوس عقوبکو سر سندکو غاملاړه پترپکو ترپک پټي پکې ناسا منجاني یا لوشرنګ ډبلې دا د ماشومان له خوانه دا ورته نظمونه ویل کیږي. بل شکل د عقوبکو سر سندکو غاملاړه پترپکو دا کله د چا د ادم خان د پکې ناسا درخاني بل شکل د عقوبکو سر سندکو غاملاړه پترپکو امنجاني یا لوشرنګ ډبلې بس د سبیل بل شکل نظمونه لري تقریبا 4 یا 5 نظم لري. بل وای دا کله د چا د عقوبکو سر سندکو یا پاتو خو راوزه پلستونه کې د چي دی والو چي دی الو شانګ ډبلې دغه وسره نظمونه وسره وای. یاره که زه درته وایم چې هغه وخت کې ما تقریبا دا د 40 کال عمر ده خو درته وایم چې اوس زه وګورم دا لوبه بیخي کمه ده یعنی په کپسلو کې درته وایم چې 10% خلک به دا لوبه اوس کوي ماشومان نسته ډیر لوبه ده په بل څه وخت ده اوس د عقوبکو په بعضي تاکي باندې وخت ده بعضو پرځ کا اوس کنجونې دي کالکان دي اوس نور لوبه راخېستې دي هغه کې دا لوبه پرخې دي دا ډیر کرا په ورکېدو دي نو موږ کوشش باید وکړو چې دغه لوبه چې د ورکېدو په حالت دا باید راځوندې عقوبکو ساسندکو پوښتنه دي موږ دادي او د ماشومانو چې دغه لوبې په ورکېدو دي هغه نظمونه دي نثري لوبې دي هغه پرځکه تمثیلي لوبې دي دا باید راځوندې سي دیو ته کار کول پکار دي دا وزه چې ګورم ټول په ورکېدو دي نو دا باید راځوندې سي دیو ته کار وسی اوس دغه لوبې د موږ د کلتور ده د فرهنګ ده د فولکلور ده د فولکلور باید راځوندې سي تر څو د ماشومانو موږ هغه هر څه باید چې موږ باید غني ووسو د موږ ډیر لوبې دي چې په کلی کې د ماشومانو ځینې لوبې دي ورکه د ماشومانو د ماشومان دي چې موږ په جنگو کې لاړ شهیدان سول لاړ نور څمرزونه باندې لاړ کډوال سول نور جو ته لاړ خو لوبې له ځانو سره یوړي موږ ته سند پاتې ځینې لوبې دي چې حتی ماشومان ته سند خودلې د سپینګرو په ذهنو کې پاتې سوي سپینګرو سره پاتې سوي د موږ ډېرې ښې زړې مورګان د کاکا ښځې دا ټول وي دا هغوی سره پاتې سوي نو دا کوشش باید وشي چې د خلکو له خولې راوځي او ولیکل سي کتابي شکل او دا په یو